سلامونه ګرانو ملګرو او کتونکو، هیله ده روغ او جوړ او د صحت جامې به مو ورته وي. ملګرو، زه بیا هم تاسو ته نن ورځ د یو نوي ویډیو سره راغلم. هیله ده دغه ویډیو مو هم د نورو ویډیوګانو په څیر د خوښې وړ وګرځي. ملګرو، په دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د اس نټورک څخه د سټیک ختمول یا په مکمل ډول د سټیکینګ لرې کول در وښیم. نو که چیرته چا 1 کال 2 کاله 3 کاله 4 یا هم 15 کالو لپاره خپل هر څومره کوین په سټیک لګولی وي او غواړي هغه له سټیک څخه بیرته وباسي، نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته له سټیک څخه د ویستلو طریقه درښیم. نو که زموږ د ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ، چینل سبسکرایب، ویډیو در سره لایک کړئ. راځو زه د خپلې ویډیو په طرف زه به دوستانو انټرنیټ راواسکم. نو دوستانو، له ټولو نه چې به موږ لومړنی کار کوو د سټیک د لرې کولو لپاره را به شو خپل پلی سټور ته. ملګرو، پلی سټور ته به راشو، په سرچ کې به ورته ولیکو آی سی نټورک چې مو راواز که دوستانو، دا به تاسو لومړی اپډیټ کوئ. که اپډیټ کړی مو نه وي، اخرنۍ نسخې ته به اپډیټ کوئ. چې اپډیټ مو که راواز به کوئ ملګرو، دا به راواز کوئ. زه به دا کلم هم ورسره راواز کم. ښه نو دوستانو، کله چې مو آی سی نټورک راواز که ملګرو، نو دلته به اوس موږ په دې کې څه ډول خپل سټیکینګ لرې کوو او خپل اکاونټ به له سټیک څخه باسو. له ټولو نه به لومړی راسو په همدغه د مایننګ پر نښه باندې به کلیک کړو. سمه ده. کله چې مو په دې کلیک کړو دوستانو، دلته ګورئ ما یو څه ټوکن سټیک کړل چې تاسو ته در وښیم. نو 2642 ټوکن ما سټیک کړل. نو اوس د سټیک څخه د ویستلو لپاره تاسو به په دغه ځای باندې کلیک کوئ، پیر سټیک بونس. صحیح ده، په دې به کلیک کوئ دوستانو. دغه د ستاسو د سټیکینګ صفحه راواوښته. دلته به ستاسو یو دا کال نه ده ملګرو او ورسره دا فیصدي، په دې دواړو کلیک کوئ او دا به شاته راوړئ، صفر به کوئ. دا ګورئ صفر شو. مخکې پکې دا آپشن نه و، خو اوس د اپډیټ سره پکې دا آپشن اضافه شوی. نو د صفر کال لپاره راځم، دا اندازه هم صفر کوم. نو دا ګورئ دواړه به صفر صفر کوي. دواړه صفر صفر چې شول ملګرو، را به شئ دغه ټکی به ورته آن کوئ. راځم دا کوم، دلته ګورئ ریموو سټیک، ریموو پیر سټیک. نو په همدې به کلیک کوئ، ستاسو سټیک ریموو کېږي. زه راځم اوس دا وهم سټیک ډیلیټ وم. دا چې مو ووهه کنفرم باندې به تاسو کلیک کوئ. هغه د کنفرم مې ووهه، نو سټیک ختم شو. اوس ګورئ دوستانو، وینئ دلته ټوکنو هغه کوم بیلانس چې ډېر راکوه، هغه د سټیک اندازه هم ختمه کړه. زه راځم اوس په دې کلیک کوم. دا وګورئ 0% ما سټیک ده او 0 کوین مې په سټیک لګېدلی. دلته تاسو لیدلی شئ ملګرو، مخکې 2000 څومره ول، نو اوس ګورئ 0 اس په سټیک لګېدلی. نو ملګرو، دغه وه د اس اکاونټ کې د اس ټوکنو له سټیک څخه ویستلو طریقه. نو ملګرو، دغه د سټیک څخه د ویستلو طریقه خپل ټایم لري. فکر کوم د دغه میاشتې نه شروع کېږي او تر عربیان میاشتې کوم تاریخ یې ورکړی چې دغه ټایم پورې تاسو کولی شئ سټیکونه مو ختم کړئ. له هغې څخه وروسته به دا قابلیت بیرته له منځه لاړ شي او بیا نشئ کوئ خپل سټیکونه ختم کړئ. نو که غواړئ خپل سټیک ختم کړئ، همدا اوس اقدام وکړئ. نو دغه طریقه وه، هیله ده د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. ویډیو در سره لایک کړئ، ویډیو مو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ.